احساس رانه لوی شوی بې له تا نه مې اصرفه جهان نشته د روژې د ماښامي به درته څه ویم چې د خلکو دسترخوان له توغام ډک وي او زما به درڅخه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو ورور ستاسو ملګری محبوب جان یم په دې تمه په دې هیله چې ټول مینهوال به وروغه جوړ وي او د ژوند نه به مزې اخلئ. مینهوالو نن مې در سره یو نوی نظم راوړی دی او نظم مې روژه کې لیکلی دی، روژې پسې مې لیکلی دی. هغې نه مخکې درته یو شعر وایم خو دا ریکویسټ درته کوم چې کم ملګري م دا زما دا نظم اوري نو مهرباني وکړئ دا نظم شیر کړئ چې ټولو پښتنو ته مسافرو ته ټولو مینهوالو ته ورسي. د نظم نه مخکې یو شعر دی دې خلکو ته مې خپل درد شاعرۍ که هم بیان کوم دې خلکو ته مې خپل درد شاعرۍ که هم بیان کو دا خلک مې د دې نه پس هم نه پرېږدي دنیا کې د نظم عنوان دی خپل احساس رانه لوی شوی. داسې ډېرې څو خبرې مې په زړه دي داسې ډېرې څو خبرې مې په زړه دي که ویان یې کړم نو څنګ به درته ښکاري هسې نه چې غریبۍ پورې مه خاندې هسې نه چې بیا ملنډې راپسې کړي هسې نه چې غریبۍ پورې مه خاندې هسې نه چې بیا ملنډې راپسې کړي خو ارمان 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 د دې خبرې چې د اړې غواړم نو ښکارم ماشوم که زه سوال کوم نو خلک راپورې خاندي د بدبخته ورځې سوچ مې بالغ شوی زه ماشوم یم خو احساس رانه لوی شوی د بدبختو ورځې سوچ مې بالغ شوی زه ماشوم یم خو احساس رانه لوی شوی بې له تا نه مې اصرفه جهان نشته د روژې د ماښامي به درته څه ویم چې د خلکو دسترخوان له توغام ډک وي او زما به دسترخوان تش وي چې د خلکو دسترخوان له توغام ډک وي او زما په دسترخوان تش اوبه وي. خلک دعا کړي او بیا زه ځان ته خیرېږم که روژه څوک دې ته وایي نو قیامت دی اسرافیل له شپېلې ورکړه چې قیامت شي اسرافیل له شپېلې ورکړه چې قیامت شي چې مې مور خر یو ماښام ته ویر غوغا کوي واړه وروڼه دسترخوان ته مې ژړا کوي په دغه وخت کې اسراییل اواز ورکړه چې موږ بوځې د جنت خوږو میوو له ډک نیرونه د شرابو اوبو له تا خو ویلې دي چې خوري به در کومه خوري خم خېده خو خېټه مې مړه کړه تا خو ویلې دي تا خو ویلې دي چې خورې به در کومه خورې خم خېدې خو خېټه مې مړه کړه د اختر غونته ښایسته راته روژه که د اختر په ورځ به خم دغسې مرمه د اختر په ورځ به لوښي خرڅومه د اختر په ورځ به خم خیرات ټولومه خو خېټه مې مړه کړه د اختر غونته ښایسته راته روژه که د اختر په ورځ به هم دغسې مرمه د اختر په ورځ به لوښي خرڅومه د اختر په ورځ به خم دیاړي کومه د اختر په ورځ اختر چاله دی او څه دی او څنګه د اختر په ورځ پیزار ته مې زړه کېږي د اختر په ورځ مې ښې کپړې خوښېږي لویه خدایه وړه خورکۍ لرمه د هغې خو هر اختر کې لوی ارمان وي چې ګوډی وي او بنګړې وي ماشومان وي ښې والې وي او نتکۍ وي او پیزوان وي د اختر دغه یو ورځ به کله راشي چې بندر ګرجا جومات رانه رضا شي چې خرڅه وي د دې خلکو دا زما شي وړه خور به په زانګو کې زانګومه د میلې نه به څیزونه هم راوړمه کاشکه دغسې محبوبه خره ماښام وي روژه ماته دسترخوان ښه ډېر توغام وي د اختر نه به مې بیا کله ګیلې وي بیا یې نیسمه که سل کاله روژې وي بیا یې نیسمه که سل کاله روژې وي ډېره زیاته مننه کوم زه چې اوسئ ښه د باد اوسئ والسلام.